پټاو سه دا ولې نه پټاو اوای د کمرې سي درته ګورم چې ناکي مو ځغله یو ټک نه سي پټاولای بیا کله چې ته نه خو نه سي پټاو که زوی ما ته باختار نه راکې زه ټک په لاس کې درته پټاوم او ورته ګوره واه سلیمه څنګه غیرتمن یې اوای دا نو څه کیسه لري زه په خوله نیسم درته پټاوم یې ښه نو هغه څنګه داسې هله ګورې د بیا دا به شمونو اختر نو سړی دا رقم مانځي چې اوس وګوره څوم په وکړه اوی خاموش که د ډېرې خبرې وکړې ستا په خوله کې به د بمانو بسته در کښېدوم او بیا به دغه بمانو د پټولو دپاره زه خواهشه بله کمه خرې بیا دا به خدای خبر چې د کوم ځای راغلي یاست په دې اختر مو چې بیا سره خراب کړي چې په کور کې د خانم وټکوي په هغه ورځ خو دې طبیعت نه خرابېږي چا ویل دا چا ویل دلته وګوره ما به کلم خود خواشه بدماش د دا ډلې مشر د جري سر خو چې دا شعري لکه د شلي د چلي جوړ کړی ګوره کاکا په د اختر کې به زما د مشر سره داسې خبرې نه کوې کنې ورستی دي د مشر عزت کول زده که سلامۍ ورته کوه ولې ښه چیزګۍ سره جوړ کړی دی مشره لکه چې دی داسې نه مني ده ته چې باید خپل زور ښکاره کړې زما د زړه خبره دې وکړه ته ورسه د کوره څخه راکټ راوه دا کاکۍ به مریخ ته ور واستومه شي مریخ ستا د پلار دی مریخ هم زما د پلار دی او راکټ هم زما د پلار دی ایا تیکه ته ورسه راکټ راوه چې نور دې د ده د جنجال څخه خلاص کړمه زه د راکټ څخه بیریږم اوسه در معلومه به سي کله چې د دې راکټ پیلته ستا شاته بله سي نو وبې وینې ګوره زه د مشرانو به احترامي کول ښه کار نه دی ما ماشي دغه درته ویله اوی ته سولې کاکا جان پاڅابوئ چا ادب نه دی درښولی کاکا به یې څوک نه پاڅابوي واخله کاکا جانه واخله جوز در ونیسه مننه زوی مننه اوس وګورئ یو شی ورڅخه زده کړئ زوی ته ما د زما کوچنیوالي را په یاد کړئ زه په کوچنیوالي کې داسې باادبه بسه ده ډېر شوه څه کوچنیان یاست په دا خاطر مې غږ نه دی درته کړی کنې نو څه دې کول کنې په یوه چکه باندې د ټولو سرونه ورخړولي وای او زوی دا ستا په لاس کې څه شي دی څه شي دی دا زموږ د مشر تاج دی زوی د دې علاقې مشر زه یم دغه چرګه نه ده دلته راوه چې ورسره کړمه دلته راکړه دا داسې ناچولاته سره خوند نه کوي څنګه یې سمه د سیالۍ دا خوند در سره کوي ما چې دی وشکمېده د څه شي ودرېږه اوس درته وایم ارې څکه ارې د اختر مو مبارک سه ارې دغو د اختر مو مبارک سه